بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ ته رالم. تیرو درسونو کې مې انزرټ ټیب پوره زده کړ. دې کې به انشاءالله پیج لیوټ ټیب څخه سټارټ اخلو. پیج لیوټ لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي، پیج صفحې ته وایي، ورقې ته وایي، لیوټ شکل ته وایي. پیج لیوټ ټیب کې موږ د پیج په اړه باندې انفارمیشن ترلاسه کوو، د پیج سایز، مرجن، کالم، کلرینګ، اورینټیشن وغیره نور انفارمیشن به په دې کې موږ وایو او زده کوو. به صحیح شو. فرست گروپ ما سره په دې کې تیمز گروپ دی. تیمز څه ته ویلی شي؟ تیمز از د کمبینیشن اف کلرز، ډیزاین، مین فنټس اینڈ افیکټ. تیمز د رنګونو، فنټونو، ډیزاینونو، افیکټ مجموعې ته ویلی شي. صحیح شو. فار ایگزامپل زه رالم فایل ته، نیو ته رالم او په دې کې ما فار ایگزامپل یو ټمپلیټ راوسته چې په هغه کې ټکس باکس استعمال شوي. تاسو وګورئ دا ما سره ټمپلیټ دی. زه غواړم چې دغه فنټ، کلر، ډیزاین هر څه چینج کما. صحیح شو. پیج لیوټ ته به راشم، تیمز ته به راشم. چې دې کې تاسو کوم تیمز باندې ودرېږئ، تاسو ته به اتومیټیکلي هماغه تیمز په دغه ډاکومنټ باندې اپلای کیږي، په دغه پیج باندې به اپلای کیږي. فار ایگزامپل زما دا خوښ شو، زه هم دا ورباندې اپلای کړه، هماغه ورباندې اپلای شو. زه هم فار ایگزامپل خپل حالت ته راته راوله. تیمز ته به راشي، ریسیټ ټو تیم فرام ټمپلیټ، دې باندې به تاسو کلیک اتومیټیکلي به تاسو ته خپل حالت ته راشي. یا ته فار ایگزامپل چې بل تیم ورباندې اپلای کوم، هلته راشئ تاسو، دلته موږ سره مختلف قسمه تیمونه پراته دي. که زه هم فار ایگزامپل انټرنیټ څخه راولم، نو انیبل کنټینټس اپډیټس فرام افیس ډاټ کام باندې به کلیک کړئ. تاسو کولی شئ چې انټرنیټ څخه هم ترلاسه کړئ. یا ته فار ایگزامپل ما سره سیسټم کې پراته دي، زه غواړم چې دغه سیسټم څخه یو تیم راوالم او په دغه موجوده ډاکومنټ باندې اپلای کړم. براوز فور تیمز باندې به کلیک کړئ. یا فار ایگزامپل دغه تیم زما خوښ شو او زه غواړم چې دغه تیم ځان سره سیف کړم، په ډیسکټاپ کې سیف کړم، ډاکومنټ کې سیف کړم ځان سره. تیمز ته به راشم، سیف کرنټ تیم باندې به کلیک کړم. زه کولی شم چې دغه په ډاکومنټ کې یا ډیسکټاپ کې ځان سره سیف کړم. څه نوم باندې سیف کړئ؟ فار ایگزامپل مای تیم په نوم باندې ما دا سیف کړ، ما سره سیف شو. فار ایگزامپل دغه تیم راته چا چینج کړو یا له ما څخه په غلطۍ کې چینج شو، زه کولی شم چې هماغه خپل تیم هم ورباندې اپلای کړم. تیمز ته به راشم، براوز فور تیمز باندې به کلیک کړم. ډاکومنټ کې را سره پروت دی، یس مای تیم اوپن باندې کلیک کړه، هماغه تیم به ورباندې اپلای شي. یا فار ایگزامپل کلر ورته چینج کوم، کلر یې هم ورته دی نه چینج کولی شي، خو صرف کلر دې سره بدلېږي، دې سره فنټ، ډیزاین، افیکټ وغیره سره نه بدلېږي. بل ما سره فنټ دی، زه کولی شم چې د دغه ځای څخه فنټونه هم ورته بدل کړم. دا موږ هوم ټیب کې هم ویلي دي، چینج سټایلز، کلر اینډ فنټس. صحیح شوه. دا خبرې موږ دې ځای کې هم کړي دي. زه بیا راځم پیج لیوټ ته، کلر ته راځم، ورته فار ایگزامپل دغه کلر ماته ورباندې اپلای کړه. فنټ ته راځم، فار ایگزامپل زه ورته چې دغه فنټ زما خوښ شو، دا ورباندې اپلای کړه. افیکټ ته راځم، دې ځای نه زه کولی شم چې فار ایگزامپل سمارټ آرټ باندې یا فار ایگزامپل ټکس باکس باندې شیپ باندې زه افیکټ اپلای کړم. صحیح شو. خو یاد ساتئ چې کله تاسو تیم ورباندې اپلای کړه، دې سره ستاسو د سیسټم رنګونه هم بدلېږي. دا تاسو وګورئ، ستاسو سیسټم رنګونه هم ورسره بدل شوي دي. زه راځم فار ایگزامپل انزرټ ته، شیپ ته رالم، دغه شیپ ما دلته راوسته. ګوره شیپ رنګ هم سره بدل شوی دی. زه ورته فار ایگزامپل ما ته دغه سټایل ورته ورکړه. اوس به زه راشم پیج لیوټ ته، افیکټ ته به راشم، کوم افیکټ چې ستاسو خوښیږي هغه باندې کلیک کوئ او هغه به ورباندې اتومیټیکلي اپلای کېږي، هغه به ورباندې راځي. صحیح شو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره پیج لیوټ ټیب، فرست ګروپ، تیم